السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. هیله لرم چې تاسو به راته جوړ او خوشحاله وئ. تاسو ګورئ تواب خان ټیکنیکل چینل. که تاسو تر اوسه پورې تواب خان ټیکنیکل چینل نه یې سبسکرایب کړی، نو په دغه سبسکرایب په علامه باندې تاسو کلیک وکړئ. ډېر پاک چې کومه ګنټۍ علامه راځي تاسو هغه ووهئ، د هغه نه بعد ال ووهئ چې تر څو زموږ هره یوه نوې اپډیټ شوې ویډیو تر تاسو پورې در ورسیږي. او دا لاندې چې زموږ کومې ویډیوګانې دي دا هرومرو تاسو در سره وګورئ. ډېرې مهمې ویډیوګانې دي او له خپلو ملګرو سره یې شیر کړئ. نن زموږ ډېره یوه مهمه موضوع ده. هیله ده چې موږ سره تاسو دا ویډیو تر پایه پورې وګورئ. ویډیو به هېڅکله هم نه سکیپ کوئ. نن زموږ دغه موضوع ده چې زموږ په یو موبایل کې څنګه 5 پریمیسه کارولی شو. په یو موبایل کې ګوره موبایل به یو وي، خو موږ به شپږ پریمیسه اته نه هر څومره چې تاسو زړه کېږي هموږه پکې کارولی شو. ګوره یوه بله مهمه خبره بیا زه تاسو ته د ویډیو په اخر کې کوم، خو موږ سره تاسو دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ. او ویډیو شیر کول ډېر اړین دی او ویډیو ته لایک ورکول هم ډېر اړین دي او چینل هم درسره سبسکرایب کړئ. نو راځئ چې ویډیو شروع کړو. ویډیو به ډېره نه غټو. راځئ چې Tawab Khan Technical subscribe. نو ګرانو ملګرو د هغه دپاره تاسو ته دغه اپلیکیشن ضرورت ده. تاسو به د اپلیکیشن د پلی سټور څخه ډاونلوډ کړئ او د دغه اپلیکیشن لینک به زه تاسو ته په ډسکرپشن کې پرېږدم. له همغه ځای څخه تاسو په ډېره اسانه طریقه را ډاونلوډ کولی شئ. دې کې یوازې هغه پریمیس نه 5 دانې فیسبوک هم 5 دانې پکې کارولی شئ. همداسې هر رقم پروګرام تاسو چې په موبایل کې 6 دانې هم دغلته پکې فعالولی شئ، پکې کارولی شئ. که فیسبوک غواړئ، که همداسې هر رقم پروګرام چې غواړئ تاسو یې کې کارولی شئ. فقط د جام یا پلاس علامه تاسو وینئ، په دغه باندې چې تاسو کلیک کوئ نو تاسو چې هر پروګرام غواړئ تاسو یې 2-3 دانې کولی شئ. ما پریمیس په اړوند تاسو ویلی، پریمیس هم پکې شته. لکه څرنګه چې تاسو وینئ دغه لکه دریم پریمیس هم غوښته، دلته تاسو کلیک هر څومره چې غواړئ تاسو ته دلته راځي. او تاسو په موبایل کې چې هر رقم پروګرام وي تاسو 2-3 دانې کارولی شئ یا 4-5 هر څومره چې تاسو غواړئ. فقط تاسو دا اپلیکیشن درته را ډاونلوډ کړئ او دې له ذریعه تاسو هر پروګرام څو وارې په خپل موبایل کې کارولی شئ. یعنې څومره زیات چې دومره زیات یې کارولی شئ. زه مثلا فیسبوک انتخاب کړم، دغسې دا فیسبوک ده، واتساپ مې انتخاب کړو. تاسو یې اوس وګورئ دا ورته ټول راځي. همدا رقم ته بیا هم همداسې انتخابولی شو، څو وارې موږ انتخابولی شو همدغسې به راځي موږ ته. اوس به دغه بیا هم دومره ورته انتخاب کړم. تاسو موږ سره وګورئ حتما. که څرنګه چې تاسو وینئ دغه د دویم وارې هم شي، که څرنګه چې تاسو وینئ دغه د موږ ته انتخاب کړو. نو تاسو هغه پریمیس هم په همدغه طریقه ښه زیاتولی شئ. که تاسو غواړئ کوم پروګرام خوند در نه کړو، غواړئ بېرته یې پاک کړئ، نو دا به همداسې ټینګ نیسئ، چې چوکې ونیسئ نو تاسو دلته راولئ. که څرنګه چې تاسو وینئ دا خو پاک دی. په همدغه ترتیب تاسو ټول هم پاکولی شئ. کوم یو چې تاسو نه خوښېږي تاسو یې پاکولی شئ. نو پریمیس هم 2 دانې 3 دانې هم پکې فعالولی شئ په خپل موبایل کې. زه به یو پریمیس باندې کلیک وکړم، دغسې تاسو به بیا دغه ځای باندې یو ځل کلیک کوئ تر څو پریمیس ته ور داخل شي. نو دغلته البته لږ وخت غواړي، نو همدغسې یو څو دقیقې وخت غواړي. دغه ده که څرنګه چې تاسو وینئ دغه د موږ پریمیس ته هم ور داخل شولو. په همدغه ترتیب موږ هر یو پروګرام ته همدغسې ور داخلېدلی شو. خپل موبایل کې 6 دانې 8 دانې 9 دانې 10 دانې هم پکې کارولی شو. هر څومره چې تاسو زړه یې په خپل موبایل کې تاسو خلاصولی شئ. که پریمیس غواړئ، که همداسې بل پروګرام هم غواړئ تاسو یې په خپل موبایل کې خلاصولی شئ. نو دې یو ډېره اسانه طریقه ده. فقط چې تاسو دلته انتخاب کوئ دا لاندې هغه پکې وهئ، د اپشن لاندې دې تاسو ته وښیم. تاسو چې دغه باندې کلیک وکړو دا ځای وینئ. دغه ځای باندې چې تاسو کلیک وکړو تاسو به دلته دا وهئ، دا وینئ. دغه ځای باندې به تاسو کلیک کوئ نو بیا دلته موږ ته انتخاب کېږي. نو دا نور به زه پاکم د کوم چې اضافه دي. ما پریمیس تاسو ته خو دا هر څومره چې تاسو پکې انتخابوئ تاسو یې درته انتخاب کولی شئ دلته. نو همدغه وه زموږ د نن ورځې ویډیو. هیله لرم چې تاسو به خوښه شوي.
نو دغه ډېره یوه ښایسته ویډیو ده. ویډیو به له خپلو ملګرو سره هرومرو شیر کوئ. ویډیو شیر کول ډېر مهمه دي. تاسو چې په خپل موبایل کې شپږ دانې پریمس خلاص کړئ نو دغه څخه چې تاسو پیسې وګټئ نو تاسو هم یو چاته زیلوټونه هم پکې کولی شئ، انټرنټ مصرف هم پکې خلاصولی شئ، زیاتې پیسې به یې موږ پکې ګټلی شئ. ځکه چې پریمس کې بیا زیاتې پیسې ګټل کېږي. تاسو به هم هغه طریقې ما تاسو ته ښودلې وې چې په هغه یا هفته یو څو هفتې بعد موږ ته د 10 والا سوالونه راځي. هغه طریقې ما تاسو ته هم ښودلې وې. زموږ په هغه چینل کې شته، تاسو یې کتلی شئ. یو څو ویډیوګانې به نور هم زه تاسو ته د پریمس په اړوند جوړوم. او بله مهمه خبره چې ما تاسو ته کوله دغه ده چې د یوټیوب په اړوند ما کوم معلومات چې تاسو ته ښودلي هم اوسه پورې لاس ته نه دي راغلي. کله چې راغلل بیا به زه تاسو ته هرومرو ویډیو پرې جوړه کړم. او یو بله ډېره مهمه خبره دغه ده چې موږ په خپل موبایل کې 5-6 دانې پریمس خلاص کړل نو د هغه څخه به موږ هغه یعنې لمبرونه یې باید بیل همغه پریمس ته مثلا یو پریمس ته موږ هغه روشن لمبر واچوو، بل پریمس ته به بل روشن وراچوو. همغه روشن به نه وراچوو ځکه چې زموږ پریمس بیا بندېږي، بیا زموږ پیسې هم پکې سوځېږي، ټولې پکې سوځېږي. نو تاسو چې هر یو پریمس که په بل موبایل کې تاسو هم کاروئ باید لمبر یې فرق ولري. جیمیل خو باید یا زوم باید فرق ولري، یعنې جیمیل خو باید فرق ولري، لمبر یې باید هم فرق ولري. که لمبر ته تاسو فرق ورنه کړو نو زموږ پریمس پکې بندېږي، زموږ چې کومې پیسې پکې کېدي هغه ټولې پکې سوځېږي. نو دغه وه زموږ مهمه خبره چې ما تاسو ته وکړله. نو دغه وه زموږ ویډیو تر نن ورځې چې هیله لرم تاسو به خوښ شئ. که ویډیو مو خوښوي دې ته به هرومرو لایک ورکړئ. تر بلې ویډیو پورې خدای پامان.